د ښځو ویښته خرڅول دا جایز دي او که حرام دي؟ ګران کتونکو دا ډېر زیات مهم او ډېر زیات ضروري سوال دی، ځکه چې اکثریت ښځې داسې چې کم ویښته ږمنځ کوي او په ږمنځ کېدو کې کم ویښته ووځي نو هغه ویښته راټول کړي او بیا چې دی هغه ماشومان یا زنانه په خپله باندې دغه ویښته خرڅوي. نو دې د وجې نه د دغې مسلې نه ځان خبر کړي، یو خو د مسلې نه ځان خبر کړي، بل دا چې په دې ویښتانو باندې جادو او سحر کېږي او د دې مسلې نه ځان خبر کړي. ګران کتونکو در مختار لیکلي دي چې که هغه سړی وي که هغه ښځه وي د دواړو دپاره ویښته خرڅول او په ویښتو باندې فایده اخیستل دا حرام او ناجایز دي او دا ګناه لري. او بیا ښځې لپاره په دې کې نوره هم اضافه په دې خبره باندې چې د ښځې ویښته دا هم عورت دی، یعنی دا هم نامحرمه سړي دپاره کتل حرام او ناجایز دي. نو که چېرته یو زنانه خپل ویښته خرڅ کړي نو چې خرڅوي نو خامخا په هغه نامحرمه انسان باندې چې دغه زنانه پر هغه انسان نامحرم وي په هغه باندې خرڅوي نو هغه دغه ویښته ویني، نو په دې صورت کې دغه ښځې دپاره چې په حرمت کې نور هم اضافه کیږي. نو دې د وجې نه د ښځې دپاره دا نه دی جایز چې هغه ویښتان خرڅ کړي او که چا دغه ویښتان خرڅ کړ نو دې چې دغه ګناه کار وکړو، ځکه چې دا یو حرام او ناجایز کار دی. او همدغه مسله سړي دپاره هم دو چې سړی هم خپل ویښتان نشي خرڅولی او زنانه ویښتان اکثر داسې وي چې هغې وځي او هغې خرڅوي، نو په دې باندې چې بیا ساحران په اسانه طریقه باندې سحر او جادو کولی شي، لکه څرنګه په نبي علیه صلات وسلام مبارک باندې سحر شوی او هغه د ویښتو په ذریعې سره شوی چې نبی علیه صلات وسلام مبارک ویښتو مبارکان ته چې د غوټې ورکړی شوی وي او په هغې کې چې دوی پوکي وهلي په دا وجه باندې نبی علیه صلات وسلام مبارک باندې سحر شوی. نو دې د وجې نه زنانه په ویښتو خرڅېدو کې د دغې خبرې خدشم کېدی شي چې هسې نه په دغه زنانه باندې سحر او جادو څوک وکړي. نو دې د وجې نه یو مسله خو موږ تاسو مخې ته دا دو چې زنانه دپاره ویښته خرڅول دا حرام او ناجایز دي، او دویم دا چې د دغې خبرې خدشه دو چې هسې نه چې څوک په دغه زنانه باندې د دغه ویښتو په ذریعې باندې سحر او جادو کی. نو دې د وجې نه د دغه ویښتو خرڅېدو نه چې دی په سختۍ سره ځان ساتل پکار دي، چې کوم کور کې ماشومان دغه ویښته خرڅوي هغوی له هم پویه ورکول پکار دي چې دغه ویښتو خرڅېدو نه دوی منع شي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.